ورشي چیف منسٹر صاحب نه تپوس وکئ چې تا اسپتال ته ورغلې بجلیګر ملا ته دې څه ووې ورشئ تا ورته ووې چې زه ستا مقابله کې سړی نه ودروم ورشئ حاجي بلور نه تپوس وکئ چې ته دکان ته ورغلې تا بجلیګر ملا ته څه ووې چې موږ ستا مقابله کې سړی نه ودرو ته به اناپوز ممبر کېږې بے مقابلے بکیگی مال کب ادرے دم نو د سڑی زوئے بنے کب ادرے دم مولانا فضل الرحمان صاحب نے تپوسو کئی یوم بیاش پہ خپاو چی ولی نہ ادرے گی مال ما خوب لیدلے دے خوب میں لیدلے دے چی زب پا قومی اسمبلی کے خزے لاندے ناستے نو زب دے خزے سارا چکو زبسکو والله کې ودرېږم او به کې څوک داسې نن د غلو جمعدارۍ پسې خلک مړه کېږي که نه دا د کمیټۍ دا ممبران دا د غلو جمعداران دي دا کونسلران چې دي تاسو خیال راغی دې د غلو جمعدارۍ پسې خلک مړه کېږي که نه مړه کېږي ما د قومي اسمبلي ممبري قربان کړه ما 6 لک روپۍ قربان کړې نن په 2 لک روپۍ د خلکو ایمان خرڅېږي نن ستا منسټرۍ بارګیننګ شروع کړی دی 2 لک به درکړم 80,000 پکې مال راکړه او 1,20,000 به ته والې ستا ملک کې بارګیننګ شروع دی دا ټول څیزونه په ریکارډ دي ستا په حج پالیسي کې چې کوم بارګیننګونه شوي دي دا ټول شی په ریکارډ دی راشئ وګورئ زما تحقیق او دیکھبھال دی موشی د 40 کالو نه راواله تر ننه پورې زما جائیداد او جایگیر دی مکتې شي او د دې خلکو دی مکتې شي پرون ما غوندې د 2 پیسو د سپرو ګولۍ خرڅولې د هغې زامن چې وزیران دي نن 2 بنگلې په حیات آباد کې او د میلیونه شروع کړي نن دا حالت ستا په ملک کې جوړ دی تاسو په کم قهر اخته یې بیا ملک دې په اور کې ولاړ دی په اور کې اوړو لا وګوره دا ځل د بجلی بلونو لا وګوره د سوی ګیس بلونو لا وګوره غوښې او سبزۍ لا وګوره بیا مرکزی منډۍ دې وګوره مجسټریټ ګرځي 3/6 فوټ کې غریب دکاندار دننه کی او لوی ارتیان چې دي داغي کریټونه چې زما کور ته راځي خیر دی 3/6 فوټ غریب د پاره دی د فروټ او د سبزی منډۍ ارتیان والے په 3/6 فوټ کې نه چالانېږي شرمېدلو دا ستاسو ملک دی دا ستا وطن دی مریض ډاکټر ته نشي بوتلی پرچه د دوای کیمسټ ته نسې وروړی په هفته کې 2 ځله د دوایانو ریټونه اوچتېږي راشي چې زه درته لیسټونه وښیم د 2.5 روپو دوای په 45 روپۍ شوه د 45 په 140 شوه راشي وګورئ ډاکټر دی او پی ډي له ورشه ورته کلینیک ته راشه کلینیک له ورشه 200 ستا پلار سره دي که نیکه سره دي 200 فیس ورکا بیا پرایویټ سنټر دا څه معنا لري د یو اپینډکس اپریشن 10,000 روپۍ فیس دی تاسو تباه یې خدای به نور غر کوي که خیری نور بغیر کېږي لارم پرېښوه د ابوبکر او د عمر او د عثمان لارم پرېښوه د جناب محمد رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي که د پاکستان خلکو په عمر کې ښه ورځ ولیده
نو کمړم راشي په قبر می متیازه او گئی زو تبخپلو کی جنگیگو دام دا انگریز پالیسی وا چې دیوبنده او بریله په جګړه کړو او انگریز د خیر په غونډه کې ناستو دام دا امریکای پالیسی دا چې تاو ما په جنگي او استاد حکومت د خیر په غونډه کې ني ولی تنپوی تاکہ عقل نشتا صحابہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قرآن فیصلہ دا کہ د شپږو میاشتو ماشومی او پیغمبر ته قتلی عام صحابی دے د شپږو میاشتو ماشوم صحابہ قرآن فیصلہ کرے دا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ د دوی ناراضی دے او دوی دا اللہ ناراضی دی خبر اخلاص شو کنا ٹھیک شو تا سره چې کم اسلام او کم دین دے دا د صحابه او برکت تے که صحابه نه وے نن بدا قرآن او دا حدیث تا سره وے د پیغمبر نا اخذ برائے راست صحابه او کولو برائے راست صحابه د صحابه او دشمن د خدای دشمن دے د خدای دشمن د محمد رسول اللہ دشمن دے د محمد رسول اللہ دشمن کافر دے زما په خبره پوي گئی سب د صحابه دا کفر دے اوس دا کار به ټیکيږي کلا په دې لګه کلو کوي دا بلک به ټیکيږي کلا دا سکی الا به ټیکيږي چې تاب د ملک قوت پلاس کې راشي او د ملک طاقت ستا پلاس کې راشي زما په خبره پوهیږئ د خمینی پلاس کې د ایران طاقت راغې او قوت راغې او دو درې لکه حلال کړه هغه خپل فقه جعفریه په ټول ایران کې رایج کړه کنه رایج کړه کنه یو ډاکټر هغه ورځ راغلی او د ایران نه ډاکټرو مالسال دے ایران کے ویل ایران کے سرکاری آرڈر دے چکا کم نئی د چا گیرا کالا کڑا اگا نئی نہ بلاس غسی لاس پتی پری کئی ویل نئی لا لک روپے ورکوا د چا گیرا نہ کلے مالداتا سنگا کالا کڑے دا ویل زه پخپل په ماشین کالو ما نئی نہ کلے نیان دمرا یرولی دی نن ستا په صدر کې نیان خزل سرونه جوړي اے شرمېدل خزل ورشه خزل څو ورته ایر کټینګ ورته وی کنه خزل سرونه جوړي او بیګار ته چاوي چې خزل په کې سرونه جوړي هغه ایر کنډیشن نه خانه ده زمون خزل خو په سړو سرونه جوړي په سړو ایران صدر راغلی او دلتا صدر شرم کوي تاسو ستام صدر دی ستا په ملک د جنکو اکی میچ جوړ شو جوړ شوی دی کاپړ جوړ شوی دی د جنکو اکی میچ جوړ دی بلوچستان والا را په مخ کړه صوبه سرحد ورته قربان جنکو مونږ لرا غاړي وځي قربانم شم قربانم دغه دا جنکای د چالونه دي دا د چا دي نه د شونیان دي اهل سنت والجماعت سنت تاسو سنت یې کنا سنت یې سنت والجماعت سنت دا د چالونه دي اکیمه جنگی اچولی دی بیا ستا د ملک جنکای جنگی اچولی دی بیا ستا د ملک جنکای چې ټینس کوي چرنای تړلی بل واوره پولیس والا به بار ولاړی مبارکم شاه نن د جنگ اخبار منز مخزین دې که څه بلا ورته وي
خزه سچوګانې ولګې دي خزه سچو پسند کی یو خزه ډي اس پی ده